افغانستان د واخان له لارې له چین سره رسماً وصل شو. دا پروژه څومره د پاکستان پر زیان ده. د دغې پروژې چارې څومره مخکې تللې دي. از اینکه 1000 اگر کرایه میدیم بعد 100 روپیه ما هر جایی که بخوایم بریم. راهی ترانزیتی است. ما میتونیم که صادراتی که چین از دیگر راه به افغانستان داره و به آسیای میانه داره، او صادرات میتونه کوتاه‌ترین راه به می از ادمی راه ابریشم به آسیای میانه و این طرف صادر نمود. او واخان د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري. د بدخشان ولایت والی وایي له کوچني پامیر څخه د چین تر پولې د سړک رغولو چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به یې د پخولو کارونه هم پیل شي. د یاد لارې په پرانیستل کېدو سره به افغانستان له چین سره د سوداګرۍ نوی پړاو پرانیزي او افغانستان به د سیمې په مهمې څلورلارې بدل شي. واخان د افغانستان د بدخشان ولایت هغه ولسوالي ده چې د افغانستان له دریو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، چین او د ډیورنډ فرضي کرښې په وسیله د اوسني پاکستان سره ګډه پوله لري. دا چې دا سیمه څنګه د یو اوږدې تړانګې په شکل تر اوسه د افغانستان په جغرافیه کې پاتې شوې او د مغرضو ګاونډیو له لوري غصب شوې نه ده. علت یې دا ده چې له نن څخه 130 کاله مخکې د انګریزي او روسي امپراتوریو لخوا د دوی ترمنځ د یو حایل په شکل د افغانستان برخه پاتې شوې تر څو یا د امپراتورۍ له یو بل سره ګډه پوله ونه لري. دا اوږده تړانګه چې تاجکستان او پاکستان سره جلا کوي د دې هیوادونو ترمنځ د حایل اندازه تقریبا له 14 څخه تر 16 کیلومترو پورې رسیږي او په ختیځه برخه کې له چین سره د 9 کیلومترو اوږده پوله لري. همداراز واخان د یوې درې او یا اوږدې تړانګې په شکل 350 کیلومتره اوږدې بهرنۍ پولې په لرلو سره د دریو مشهورو غرونو د لړیو په منځ کې پرته سیمه ده. په دغه سیمه کې د افغانستان تر ټولو ډېر یخچالونه موجود دي چې د امو او واخان سیندونه ترې سرچینه اخلي. د واخان سره نږدې په شمالي ګاونډي هیواد پاکستان کې د سپیک په نوم د پاکستان چین مشهوره او نادریزه لاره تر ګوادر پورې تیریږي او د چین لخوا یې د جوړولو لپاره د 1000 میلیارډ ډالرو د صادراتو او وارداتو طرحه جوړه شوې چې تقریبا چین له نیمایي نړۍ سره نښلوي. او په جنوبي ګاونډي هیواد تاجکستان کې د بری په نوم لاره چې مرکزي او ختیځ اسیا سره نښلوي شتون لري. روسیا او په ځانګړي ډول تاجکستان په دې خاطر چې جنوبي اسیا او د هند سمندر ته لنډه لاره پیدا کړي او پاکستان بیا د دې په خاطر چې مرکزي اسیا، شرقي اسیا وان تر اروپا پورې بازار ته لاره پیدا کړي. د ورېښمو تاریخي لار چې د نړۍ څو برازمونو سره نښلوي د همدې تړانګې له لارې د چین هیواد له سینګیانګ ایالت سره وصل شوې ده چې په تجارتي لحاظ د افغانستان لپاره یو مهمه حیاتي او ارزښت لرونکې لاره ده. تامین امنیتش برای شما گفتن میتونیم که در اینجا یک کندکی سرحدی مربوط وزارت دفاع در اشکاشم داریم و همچنان یک کندک سرحدی دیگه مربوط واخان هستند و این نقطه است که مابین دو ولسوالی هست و تامین امنیتش از طرف این دو کندک سرحدی می شود. شبانه روزی در مراقبت از تامین امنیت وسایط نقلیه یا ماشینری این پروژه تلاش میکنن و کسایی که در این پروژه هستند انجینرها و کارکنای از این شاهد صحنه هستند. ما اطمینان میدم که ان شاء الله العزیز از آغاز تا انتها هیچ صدمه‌ای برای این کار و این پروژه وارد نشود. بسیار خوب. جناب ولسوال سبی پروژه چقدر یک پروژه و بیشتر با خودشان آشنایی پیدا میکنیم. جناب قاری صاحب سلام بر شما، امیدوارم جور صحت سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. قاری ظهیرالدین مسعود هستم، کماندان کندک اول سرحدی اشکاشم. جناب قاری صاحب بسیار خوشحال هستم که خودتان را در اینجا میبینیم و زیادی از نیروهای امنیتی که به خاطر دفاع از نوامیس ملی، به خاطر تامین امنیت واقعا اینجا هستین، حضور دارین. بسیار خوشحال هستم که شما را از نزدیک میبینم. جناب قاری صاحب قسمی که میبینیم کار سرک عملا جریان داره. شما من حیث یک نیروی نظامی برای مردم، برای کارکنایی که جا هست، چقدر در قسمت تامین امنیت برای از اونها اطمینان میتین و چقدر تلاش میکنین همراه از مناسب؟ ما
برای بزرگای امارت اسلامی و همچنین برای ملت شریف افغانستان انشالله العزیز این وعده و اطمینان برشون میدیم تا اینکه یک قطره خون در بدن فرزندان اصیل شما هست از هیچ نوع قربانی و تلاش در راستای امنیت شما، در راستای صلح و ثبات کشور، در تأمین امنیت مرزهای افغانستان انشالله دریغ نمی‌ورزند. جناب قاری صاحب گاهی اوقات سر میزنین به سر پروژه سرک، بیاین از نزدیک بررسی بکنین، با کارکنان یک چند دقیقه صحبت بکنین، مشکلاتاشون رو براتون بگن، چی میخوان. گاهی اوقات میاین یگان وقتات. بله آصف، قسمی که شما در جریان سنین فعلا هم نیروهای امارت اسلامی، نیروهای نظامی اینجا هستن، شبانه روزی انشالله در تامین امنیت اینا قرار دارن. دیگه ما از همینجا برای وزارت محترم دفاع ملی که چنین کار و برنامه را برای انداخته اطمینان میدیم که از مسائل امنیتی هیچ نوع نگرانی نداشته باشند. بسیار خوب، تشکر قاری صاحب. اگر کدام گفتنی دیگری مانده باشه که شما بیان میکنین، ما در خدمت کمرای ما در خدمت قربان شما. یک تان سپاس. کاکا جان خوب هستین؟ فضل خدا. بخیر هستی؟ آرام جان و باشین. جور قربان وضعیت شما. خوب است؟ خدا این خدا. کمره که ما را نگاه بکنین این طرف. کاکا نامتون برای ما بگین که اسم دولت محمد. دولت محمد. کاکای دولت محمد، خودتان باشنده کجاستین؟ اشکاشم هستیم. ماشاءالله ماشاءالله. اشکاشم فعلا سرک بسیار اساسی جور میشه. شما برای ما بگین که من حیث یک باشنده همینجا چقدر خوشحال هستین از این پروژه؟ خوشحال هستیم. ای برکت خدا و سر شما برادر، سرک ها آباد میشه. ما خوش هستیم که آبادی وطن ما شد دیگه. از اینکه 1000 اگر کرایه میدیم بعد 100 روپیه ما هر جایی که بخوایم بریم. بسیار خوب. قبلا چگونه بود سرک ها؟ چقدر مشکلات مردم در اینجا زیاد بود؟ آیا موترها میتونستن که 2 موتر و 3 موتر برابر برن؟ امی دور از روی شما، دور از روی برادرها، امی پیاده رو مشکل مردم بس. یک راهی که می اومد راه موتر مجبور است که پیاده غریب بیچاره کناره شد و موتر تیر شد. وقتی که شما شنیدین که پروژه در اینجا تطبیق میشه، یک سرک بسیار وسیع کلان، چقدر این سرک به استقبال گرم مردم رو برو شد؟ چقدر مردم خودتان خوش بودن؟ اما خوش هستن. ای برکت خدا و برادر، از اونه که برادر 3 سال میشه، 2.5 سال ما بسیار خوش. شریف خود و همچنان تقدیر و تشکری خاص نمایم از برنامه زیبای شما که زحمت کشیدید، به ساحه کاری ما رفتید، آنجا عملا کاری ما را مشاهده کردید. باید بگیم اینجا افتخار است که ما شاهد یک برنامه مهم از طرف وزارت دفاع ملی می باشیم. شاید در ذهن ملت عزیز ما این سخن مرسوم شده باشد که وزارت دفاع ملی یعنی تنها جنگیدن، وزارت دفاع ملی تنها دفاع از ارزشها و نوامیس ملت عزیز. ولی اکنون جای نهایت خرسندی است که وزارت دفاع ملی در صدد فعالیت یک پروژه عامل منفعه و یک پروژه نهایت مهم و یک پروژه آرزو